السلام علیکم. د پښتو زده کړې په 15مه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو زوات او توی ولیکل. نن به زوی او عین زده کوو چې زوی او عین څنګه आवाज کوي او چیرته لیکل کیږي. اول زوی لیکو. زوی پوره لیکل کیږي، نیمه نه لیکل کیږي. پوره زوی د تورو په سر مابین او په اخر کې لیکل کیږي. لکه حفیظ. په حفیظ کې زوی د تورو په اخر کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو لکه لوز چې په لوز کې هم زوی د تورو په اخر کې لیکل شوی. اوس داسې توری لیکو چې زوی په سر کې ولیکل سي. لکه ظاهر. په ظاهر کې زوی په سر کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو لکه ظالم. په ظالم کې هم زوی د تورو په سر کې لیکل شوی. اوس داسې توری لیکو چې زوی په مابینځ کې ولیکل سي. لکه نظر. په نظر کې زوی د نون او ری په مابینځ کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو لکه نظم. په نظم کې زوی د نون او میم په مابینځ کې لیکل شوی. زوی مو ولیکله. اوس د عین خواته راځو. عین پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره عین لیکو. پوره عین د تورو په اخر کې لیکل کیږي. لکه شمع. په شمع کې عین په اخر کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو لکه شفا. په شفا کې هم عین په اخر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی. پوره عین مو ولیکو. اوس نیم عین لیکو. نیم عین د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي. لکه عالم. په عالم کې عین په سر کې لیکل شوی. یو بل توری لیکو لکه عباس چې په عباس کې هم عین په سر کې لیکل شوی. اوس داسې توری لیکو چې عین یې په مابینځ کې ولیکل سي. لکه شعر. په شعر کې عین د شین او ری په مابینځ کې لیکل شوی. یو بل داسې توری لیکو چې عین یې په مابینځ کې ولیکل سي. لکه شعبان. په شعبان کې هم عین د شین او بی په مابینځ کې لیکل شوی. نیم عین مو هم ولیکو. اول مو زوی ولیکله چې پوره لیکل کیږي، نیمه نه لیکل کیږي، او بیا مو عین ولیکو چې عین هم پوره لیکل کیږي او هم نیم لیکل کیږي. نننۍ زده کړه همدغومره وه. در بلې زده کړې پورې د الله په امان.